بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د دویمې ورځ درس ته. Nouns and Pronouns، اسم او ضمیرونه. اول راځو nouns. Nouns are words that name people, places, things or ideas. وی نومونه الفاظ دي چې د اشخاصو، ځایونو او د شیانو د نومولو لپاره کارول کیږي. There are two main categories of nouns: common nouns and proper nouns. ګوره د نوم عموما دوه کټګوریانې دي، دوه برخو ویشل شوي دي: common nouns او بل proper، یعنی عام نومونه او خاص نومونه. راځو عام نومونو ته راځو. Common nouns are general names for people, places, things or ideas. دا عام نومونه چې مثال د عامو اشخاصو، ځایونو، شیانو او ایډیاګانو لپاره کارول کیږي. They are not capitalized unless they start in a sentence. یو مهمه موضوع په کامن ناون چې عام نوم کې دا چې دا باید په غټو تورو باندې ونه لیکل شي. د اولنی حرف د اول حرف باید په غټو تورې نه وي، خو که چیرې د جملې آغاز وي. دا د جملې اصول دي چې کله یو جمله شروع کیږي باید هغه په غټ تورې باندې ولیکل شي یا په غټ حرف باندې ولیکل شي. نو دا دې ته باید تاسو توجه وکړئ. نو دا په عادي وخت کې موږ باید د اولنی ټکی اول تورې باید غټ ونه لیکو. لکه مثال کیټ، پیشو. نو کیټ یو عام نوم دی، پیشو بدلته هم کیټ دی، ورځي کې کیټ دی. سټي، ښار، دا یو عام نوم دی، دا باید په غټ ونه لیکل شي. بک، آیډیا، داسې نور. راځو پراپر ناون یا خاص نومونو ته راځو. هغه نومونه چې مثال د خاصو اشخاصو، ځایونو او شیانو لپاره کارول کیږي او همیشه باید کیپیټلایز وي، یعنی د اولنی ټکی یا اول حرف باید خامخا کیپیټل وي. لکه ظاهر، دا د یو شخص نوم دی، نو دا یو خاص نوم دی، باید خامخا ظاهر دلته دغه زد باید په کیپیټل ولیکل شي. پیرس، دا ښار نوم دی. نو پیرس چې دی دا د فرانسې پایتخت دی، نو دا یو ښار دی او خاص نوم دی، ځکه چې په دنیا کې یو پاریس دی، یو فرانسه ده بس. نو په دې خاطر دا یو خاص نوم دی، نو باید دا پی په غټ ولیکل شي. هلته برانډ دی ته وایي، لکه مثال کوکا کولا یا الکوزه یا دا ټول برانډز دي. الزایر دا یو برانډ دی، ځکه چې په ټول نړۍ یو کمپنۍ ده د کوکا کولا همداسې الکوزه همداسې الزایر، دا یو برانډ دی. نو برانډ نومونه باید هم چې دی اولنی حرف باید په غټ ولیکل شي. شکسپیر دا یو لیکوال دی، یا د رحمان بابا، میرویس نیکه، دا چې کوم خاص نومونه دي دا باید اول ټکی باید د هغوی غټ ولیکل شي. راځو پرناونس یا ضمایرو ته راځو چې پرناون چې ضمیر په پښتو کې د تعریفو. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای کارول کیږي او د نوم د تکرار مخه نیسي. نو پرناونس are words that take the place of nouns and avoid repetition and make sentences less cumbersome. نو دې کې هم دا خبره کړې ده. مثال هغه کلمې دي چې د نوم پر ځای کارول کیږي او اوایډ او مخنیوی کوي د ریپیټیشن د تکرار نه، او ترڅو دا جمله نور هم چې دی ښه شي یا مثال د مغلقتیا سره وژغورل شي. کامن پرناونس انکلود. کامن پرناون چې دی موږ دغه ضمایر په دوه برخو، یو سبجیکټ پرناون دی او بل موږ سره آبجیکټ پرناون دی. فعلي ضمایر آی یو وی دی، هی شي اټ. دې کې چې دی آی یو وی دی دا موږ سره پلورل دی، جمع دی، او هی شي دا موږ سره سنګولر دی. آبجیکټ پرناون مفعولي ضمایر می، یو، از، دم، هم، هر، ان اټ. نو آی لپاره می راځي، دې ته باید تاسو توجه وکړئ. یو لپاره یو، وی، از، دی، دم، هی، هم، شي، هر، اټ. دا یو مهم موضوع ده چې باید تاسو توجه وکړئ. دلته ما یو مثال لیکلی، they are my students، هغوی زما زده کوونکي دي. I love them، مثال زه هغوی سره مینه لرم. مثال لایق سټوډنټان دي، لایق شاګردان دي. نو ګوره دلته دم چې دی ما د سټوډنټ په ځای وکاروو. سټوډنټ ما سره جمع دی، جمع لپاره خو وی راځي، وی لپاره اوس چې راځي، وی لپاره دم راځي، یا وبخئ دی لپاره دم راځي. نو سټوډنټ جمع دی، دې لپاره دی راځي او دې لپاره دم راځي. دې ته باید تاسو توجه وکړئ چې مثال کوم یو سبجیکټ پرناون ته کوم یو آبجیکټ پرناون راځي. دا باید تاسو به انشاءالله پوهېږئ. بل ته راځو، ریان از ا ډاکټر، هی از ا ډاکټر. ریان موږ سره سبجیکټ دی، فاعل دی، او هی موږ سره سبجیکټ پرناون دی. هی د ډاکټر د ریان په ځای هی وکارول شو. ولې ریان ما سره هلک دی، هلک لپاره هی کارول. که چېرې دا جلی وه بیا موږ دلته شي کاروو. نو موږ خپل سبجیکټ د ګورو بیا د هغه مربوطه فاعلي ضمیر دلته لګوو، سبجیکټ پرناون لګوو. ښه، مای کار از بلو، اټ از بلو. مای کار په ځای ګوره دا یو بیجان څیز دی،
نو دغه شیانو لپاره موږ اټ کاروو. دا د اټ لپاره. مثلا مای کار از بلو، دلته مثلا سبجیکټ دی، فایل دی، خو دې په دې موږ دغه هی شیټ یا دغه شی نه کاروو ځکه چې دا خو سان نه دی. نو مای کار از بلو، اټ از بلو، نو د مای کار په دې اټ وکارول شو. In the second sentence, my car is replaced with pronoun. Exercise راځو دغه وایي تاسو noun او pronoun پیدا کړئ. زینب went to the store. دا چې موږ سره noun دی یا موږ سره subject هم دی. دا she bought groceries. سبزیجات واخیسته، هغه سبزیجات واخیسته. The mountain is tall. وی غر جګ دی. دغه د mountain په ځای اوس it راځي. It is covered in snow. دا وایي مثال په اور باندې پوښل شوی. نو د mountain په ځای it راغی. My brother is a teacher. زما ورور یو استاد. brother ما سره یو سبجیکټ دی. نو دې په دې سبجیکټ باندې سره he راځي. he loves his job. نو دا د نن ورځې درس وو. ته دې کې پریکټیس وکړئ. تاسو هر نوع مشکل یا هر نوع پوښتنه پیدا کېږي ماته په کمنټ کې راته ولیکئ. او بل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره تاسو باید زموږ دغه چینل یا زما دغه چینل سبسکرایب کړئ، ګډون پکې وکړئ تر څو راتلونکو ویډیوګانو تاسو خبر شئ. نو نن لپاره همدومره بسنه کوي. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای پامان. ښه وخت ولرئ.